ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 7 اف ام اس ورډ 2016 ها اووم نمبر د زموږ تاسو سره بیا هم فایل مینو ده او آپشن دي زموږ تاسو سره نن کومه کټګوري ولې تاسو پروفینګ آپشن باندې څه کو کار کوو سره پروفینګ څه لیکي مطلب ثبوتول ولا باز آپشن زموږ تاسو سره ها الکه اصل پر تاسو د فرق کو باز اوقات مطلب داسې کی چې کوم ګرامر غلطي وکم مطلب یا مطلب سپیلنګ غلطي وکم هغه څه کو صحیح کوو سره د لپاره څه کو پروفینګ آپشن نه کار اخلو سره کنټرول ډبلیو باندې کلیک کوم کنټرول ان خلاص پس دلته څه نوښته کوم مثلا معنی شکل چې آپشن صحیح ده ها دا څه کوم لکه انتخابوم سو کومه ته هډینګ ون ورته ورکا او لاندې څه کوم تاسو نوښته ورته کو سره ایکوال ار ان ډي F4 لکه څنګه شي زیات شي راځي سره ها اوس ګوري ورته راځم چیرته فایل او آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ ته راځم سره په دې کې ما سره مختلف قسمه شي د کنو کټګوریان دي خلک سوي چې چینج هاو ورډ کریکټ ان فارمټ یور ټیکس ګوره مطلب مايکروسافټ ورډ څنګه ستا غلط ورډ څنګه کی مطلب درته جوړ کی سره خاطر کې اوس ګوره ما سره مختلف قسمه شي د کټګوریان دي خاول چې ما سره اټو کریکټ آپشنونه دا آپشن چې مطلب تکله یو غلط شنه وشته کې څنګه درته خپل جوړوي اټو کریکټ څه مطلب شو په خپل جوړول اتوماتیکلی سره او بل پر ایگزامپل چې مطلب سپیلنګ غواړم سره دلته مطلب ګرامر سره په کار شو د هر یو لخر سره کو سټپ بای سټپ ټول سره زه چې باندې کلیک کوم راکنو اټو کریکټ آپشن باندې کلیک کوم دی باندې کلیک وکړه خاطر کې مختلف قسمه کټګوریان دي ما سره ول څه په انتخاب ورته اټو کریکټ خلک سوي چې شو اټو کریکټ آپشن بٹن ګوره د اوس ما سره څنګه مطلب فعال دی ښا ګوري څه قسم ته لکه ما سره کلاس نه شکل ښا نه شو کوم لکه چې هاي څنګه شو ما سره ډایرکټلی دا اچ سکړ غټ تا وړو اوس ګوره دلته مطلب کلیک کوم درېګم نو ما سره څنګه شو دا بٹن خره کی کنه کوښ نه دا مطلب ته وړ چې خره نه کی درته نو سو کله فایل آپشن باندې کلیک کوم لکه سو کوم دغه پروفینګ اټو کریکټ ډو ناٹ شو اټو کریکټ آپشن بٹن اوکے کا هاوس ما سره مطلب دا آپشن څه کیږي بیا نه ډسپلی کیږي سره او کته مطلب وای چې ډسپلی کې سو کله کا فایل آپشن باندې کلیک وکا چې تاسو په سه پروفینګ اټو کریکټ دا باندې څه کله کا ډسپلی کا خدا خارج ډسپلی شي سره خبره لکه سوي چې کریکټ ټو انیشیل کیپټلز ګوري د دې څه مطلب دی ښا بعض وکړه لکه دا څه کیږي ګوره نه شو کوم لکه دا څه پر ایگزامپل نه شم لکه چې کمپیوټر صحیح شو اوس ګوري ورته په دې کمپیوټر کې ګوري دوه نه حروفونه څنګه دي کیپټل دي دا صحیح نه ده ګرامر کې دا تاسو مطلب ویل چې یو حرف څنګه وي کیپټل وینټر کوم لګا څنګه چل شو بدلې کې چشتا یو اوس څنګه مطلب سمال ته چینج کړل کته اوس وای چې مطلب داس نیوي سو کدا مته ما کریکټ کا واخا نو سبا کله کا پرفیکټ ته بدل شي اټو کریکټ ډو ناٹ کریکټ اوکے کله کا دا مو کې اوس ګوره بیان وی شکه دلته الکه داس نه شو کومه کمپیوټر دا هم څه کوم لکه کیپټل نه شو کومه انټر کړه اوس څنګه شو ما سره غلطه میونی و چې دا غلط دی ځکه دوه حروفونه څنګه کانو کیپټل دي دا صحیح نه ده کنه دا څه کله کدي زنه ورته فعال کوته چیرې دا جوړاوه کلیک کده باندې لکه اوس بس څنګه شي درته سیټ بکی ها بل لکه سوي چې کیپټلایز فرست لیټر اف سنټنسز دا ګوري صدی خبره چې مطلب تاسو کلم یو جمله شروع کول هغه بس څنګه وي دا حروف بس څنګه وي کیپټلایز نشو کوم کنه پر ایگزامپل نشم لکانو ها هیله ووایاست پر ایگزامپل سره اوس څنګه شما سره دې جملو مطلب شروع څنګه شول په غټ اچ باندې راغلا سره هغه ته وای داس نیو لکه سوکا دا غیر فرق ورته پروفینګ اټو کریکټ تلرشه ډو ناٹ کیپټلایز خدا صحیح نه د خبره ګرامري مشکل درکوي سره د چې فعال وي خدا خبره کڅوي چې کیپټلایز فرست لیټر اف ټیبل سیل ګوري دې څه مطلب د لکه زسته کوم ته مطلب یو جدول جوړو مخه یو ټیبل جوړو مخه لاندې راځم ورپسې الکه انټر ومخه راځم چې دلته کانه انسرت راځم اسمه به کار لکه یو ټیبل به کار دا ورسته وایو ښا دې کې ډېر مې کارونه لکه ته نه شو کوم چې نیم صحیح ده دلته کلیک کوم لکه څنګه چل شو اوس ما سره مطلب نیم کیپټل نشو کنه کداس نه شو کوم لکه نیم ټاپ پریس کوم څنګه چل شو اوس ما سره هغه ان څنګه شو کیپټل ته چینج شو صحیح ده دې کله کنه شو کوم چې جاب صحیح شو ټاپ پریس کوم ورپسې کې ما سره دغه د دې دا سیل کوم نه مطلب صحیح ده دې سیل کې کوم فیلډ نوښته کوغه سې کې کیپټل کېږي در سره نو کته وای دا مطلب ما ته کیپټل نشي سو کله کا نو تلاش ورپسې پروفینګ اټو کریکټ سمه لکه کار ډو ناٹ کیپټلایز ما کیپټل کا وسیرا خدا خرج کیپټل وسیرا ها بل لکه سوي چې کیپټلایز نیمز اف ډیز ګوره مطلب واټ اس کې د هفتو د ورځ نمونه سکه کیپټل کې سکه سمه لکه راځل شو کوم لکه سنډے سیرا صحیح شو انټر کړه څنګه چل شو ما سره دا غټي کنه کته مطلب وای چر دا غټ نشي سوکا دا غیر فلک ورته خان اټو کریکټ ډو ناٹ کیپټلایز خدا خرج کیپټل وسیرا ها بل لکه سوي چې کریکټ accidental usage of caps locks کیوز ګوره ورته داس د کې ډیر مهم اپشن دی ښا بعض اوقات کدا سکی ښا زله که څه کومه ته نه شو کومه لکه کمپیوټر سیمه لکه پریس لکه اوس caps locks ان کومه سان کومه caps locks نه شو کومه کدا سه پی یو ټي
ای آر سره اوس ګوري ورته ما د ورډ کوم د شروع څخه سمال باندې ورکړل کړه او نور می څخه کیپټل انټر کړ څنګه چل شو خلاف کاری وکړ کوم چې سمال نیو شکل هغه څنګه شو ما سره کیپټل شو کوم چې کیپټل نیو شکړو اسمال شول سره دا تاسو څه کول دي مطلب شیټ کول شي ورته خلاص ور پس بیا دلته اټو کریک باندې کلیک کوم دلته ګوري ما سره مطلب چې لیکل دي چې ریپلیس ټیکس از یو ټایپ اوس ګوري دی باندې ځات پوي کې مې خبر ده الکه بازو کلاس نه شو کوم لکه اوس ګوري ورته دغه فرمول دلته کار کوي ښا ګوره داس نه شو کوم دلته چې مساوي ار ا ان ډي دا ریپلیس ټیکس از یو ټایپ دلکه زه ورته دغه شی ټایپ کوم او ماته وسره وړي انټر کلکه راځي کنه ما سره وسو صحیح شو اوس یو څه دا فرمول بند کلکه دا کار ونی کی نو څنګه چل وکړه فایل ته بلار شو آپشن ته بلار شو بیا فروپینګ ډسپلی اټو کریک تلاړم دا څه غیر فلک اوکې کا دا څه اوکې اوس ګوره داس نه شکل کا ایکوال ار ان ډي اوس ګوره دا کار نه کیږي سره ولی ما بند ک کنه ها اوس لکه وای چې مطلب دوباره د څنګه شي را دي شي سو کله کا دلته لاش ور پسې فروپینګ اټو کریک تلاش سو کدا ته ماته فالک اوکې کا اوس ګوره دلته څه کومه کاس نه شو کومه ها ایکوال ار ان ډي صحیح شو انټر کوس ما سره څنګه شي کاندار راځي اوس لکه زداس نه شو کومه فار ایگزامپل ته ما سره نور حروفونه مشتري ښه دا سره کومه شکل چې کو شروع ټي ام لکه څه کو پکې نوښته کو قوس بند الکه ډایرکټ شي بدل شو په ټي ام باندې بدل شو ټریډ مارک باندې زینا د دې چې لیکي ریپلیس ټیکس از یو ټایپ سره دا اوس ګوري ما سره نور داس حروفونه مشتري کنه بعض اوقات دا څه کی ګوره تم چې لکه کله چې ما مطلب څه کدا څه نوښته کړل دا ګوره نوښته مې لکه چې ام نوښته کړل دا صحیح شو دا څه کله کله ماته نوښته کړ چې ویلکم صحیح شو سلګه کماته څه نوښته کړل کله مې چې مطلب ا نوښته کړل په څه بدل کا په ویل کمی بدل کا دا اټ کله کا ځان سره اوکې کا اوس ګوره د تراشر پسې ا وها او انټر کله څنګه چل شو ویلکم باندې بدل څنګه شو بدل شو تاسو سره مطلب په زرها او د سوډونو نورم شته چې هغه مطلب مايکروسافټ ورډ سکی اټو کریکټ کوي درته خال ته ګوره الګه کچا مطلب داس نه شکل چې کو شروع ای نو سو کله کتاب شي باندې بدل کا په مطلب دې سای باندې بدل کا صحیح شو ایرو باندې بدل کا یا پر ایگزامپل کچا نه شکل چې کو شروع ار په څه بدل کله کا پر رجستر مارک په دې بدل کا سره دلته اوس مطلب مختلف قسم شان کتل سره الګل ته مطلب مثلا شکل داسې نو شته مکل لکه چې پر ایگزامپل داسې اوس ګوره وای کچره مطلب تاسو نو شکل دا دې بدل شي ګوره کمپنی کې مطلب د پی نشته کنه دې کې څنګه شمه سره پیشته نو تاسو دې کې څه کوي ورته رقم موډونه ورکوي چې خدا ګوري پلین ټیکس درکنه پلین څه مطلب ساده ټیکسټ دلته مو سماته چې فارمیټډ ټیکس دې ګوري څه مطلب دی ښا بعض وکړه لکه داسې کیږي سره زوس مطلب وړه مسه کوم ته مطلب یو دنا ټیبل مې لکه پکار دی ګوري څه قسم راکې راځم چیرته لکه انزرټ تر راځم یو ټیبل ما څه انزرټ کا نو ټیبل مې لکه څه انزرټ کړ دا مې سلیکټ کړل کا صحیح شو راځم چې لکه نو فایل او آپشن باندې کلیک کوم بیا مې لکه څه پکار دی پروفینګ اټو کریکټ لکه راځم ورته مې لکه څه چلو کا کله چې درته نو شکل چې ټیبل هر نوم ته چورته ورکې څه خبره شپه کله کا په څه شي بدل کله کا فارمیټډ ټیکس باندې بدل کا او کته نه انتخاب کړ پلین ټیکس دلته بیا ټیکس نوښته کا څه خبره پکې نشته ورته سو لکه زما څه پکار دی فارمیټډ ټیکس مې پکار دی اټکا اوکې کا اوس ګوره دا مو کې کا اوس څه کوي چې مطلب ستا ایا کول شم ټیبل شرکټ په تر باندې انزرټ کم بله سره شکل ته ورته ټیبل نوښته کا او انټر کا څنګه چل شو ډایرکټ ټیبل ما سره جوړ شو صحیح شو ها راځو بیا آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ ترازم اټو کریک ترازم خدا مسله غنل شو لسیدا بل کا سوي ایکسپشن حالتونه دي متاثر سیدا الکه سوي چې فرست لیټر ګوري بازه په داس نوښته کې لکه چې ا ډاټ دا لکه نه کیپټل کې ورته ول دا ایکسپشن نه دی ښا یا لکه داس نوښته کې چې ا بی اس ډاټ دا لکه څه ډو ناٹ کیپټلایز افټر پلان کې شي سیدا الکه دا ای بی اس چې نوښته کې دا ما کیپټل کا وسه کې سم لکه ګوره دا لکه درځم ور پس نوښته کومه ښا څه شي ا بی اس ډاټ انټر کا اوس ګوره ما سره څنګه شل کانو اي ما ته کیپټل کې کنه دا سره کنه غوړم سو کا تا فایل آپشن تلاټ پروفینګ ملګه پکاره سو کا ما ته ها ایکسپشن تل کلا شا ډو ناٹ کیپټلایز لکه دا څه کا ډیلیټ کا ختم کا صحیح شو دا مطلب چې د ایکسپشن نه دی ښا پر ځم الله سره کنه شکوي آی ډی صحیح شو دا لکه مر څه کا دا اډ کراته مې کیپټل کوم ماته یا پر ځم په نور څه نشي دا څه نشي کله ادرس ا ډبل ډی ډاټ دا لکه څه کوه ما کیپټل کوه ډو ناٹ کیپټلایز فرست لیټر سیدا او کوه چې مطلب انیشیل اوس ګوري بازو کده څه کله کانو چې ته پر ایگزامپل څه کېلتا دوا د سغلی کی ګوره دا څه ملک شکل چې آی ډی صحیح شو آی ډی غانې ها دا څه کوم ملک چې آی ډی صحیح شو انټر کړه اوس ګوري په دې کې د دوه حروفونو څه کله کړه ما سره کیپټل دی کنه خدای مطلب ما ته غلط ونه نیو سیدا دلته مطلب څه کوته اټ کولم شي سیدا دا ور پښیر دلکه آپشن تر زما پروفینګ ایکسپشن تر زما ایکسپشن مین استثنایی حالت دی ښا دا لکه څه کا بس ریموو کا
ډیلیټ کولای شي نور هم پکې اډ کولای شي لکه فار ایگزامپل چې لکه زما داسې پکار دی ما سنیو شکل چې رول نمبر ښه داس نیو شو کوم اډ کا پکې دا وتر مطلب څه کوي غلط باندې نشي ډو ناٹ کریکټ دا ما صحیح کوه اډ کا ورته نور هم اډ کول شي خبره پکې نشته سره ها بل کسي اذر ایکسپشن کې مطلب ته نور شنو ورته اډ کول ورته چې فار ایگزامپل اصل نیو شو کوم پون پی ایچ دا که ساده کس ما پکار شو سره د کې څه کا ورته اډ کا پی ایچ ډاټ ورته ورکه مطلب صدا پکار شو یا مطلب ډاټ ختم کتري اډ کا ورته دا مطلب څه کی نه کریکټ کوي ځکه دا ایکسپشن حالت دی ها مطلب بشنسي حالت دی خدای مله کس کو کی کوم رزم دلته بیا بل لکه سوي چې مطلب سو کما تھا سمې پکار دل کا اډو فارمټ از یو ټاپ کلیک کړئ باندې دیږي ګوري مې آپشن دې تاسو را خلک سوي چې ریپلیس از یو ټاپ ګوري سره کنو سټرایټ کوټا وذ سمارټ کوټا اوس ګوري د دې څه مطلب دی ښا زلته مطلب سو کوم لکه ډبل کوټشن لیکم شیپ څه لکه دا کامن میسټیک لا پریس کړو پس اوس ما سره ډبل کوټشن په دې شکل باندې راځي دا سمارټ کوټا شو لکه دا قسم زما پکار نه یو بل قسم کوټشن ما ته راوړه ښا زرا شر پاسه دا ګوري بازو کډر مې رول پلی کوي ښا دا مې څه کوړه غیر فلک ښا اوکې کله دا مو کې اوس ګورم زه کوم لکه دا قسم ډبل کوټیشن لیکم نو ما اوس ماته وی چې لکه دا قسم صاحب کار شو یا دا قسم کار شي دا مطلب ډبل کوټیشن دی ما سره باز اوقات په کار راځي سره ښا او ته ملکه دا قسم زما په کار د خپل دی ته راوړل سره نو سبو کوم لکه پروفینګ اټو کریکټ اپشن بیا څه کوم ته چر دا قسم سي د خپل حالت کې سره خبره لکه سوي چې فریکشن 1/2 ویت فریکشن کریکټر صحیح شو لکه دا قسم په کار دی ګوره دلته نو شو کوم اوکې وتم چل کا یو پر دوا انټر کا ګورې څنګه شو کسری حالت دا وختو صحیح شو دا سم لکه نو شکل چې لس پر څو باندې لکه دو باندې دا ګورې ما سره خپل دی تلار او ته ملکه دا څوکا د دې فریکشن حالت نو باسا د کسری حالت څخه بهر کراته نو ګوره پرفیکټ بلار شي اټو کریکټ بلار شي دا څخه ماته غیر فالکه فریکشن نو باسا اوکې کا اوس ګورې باندې وشته کا دا څوک ملکه ختم نه شو کوم دا سه چې 1/2 انټر کوس ګورې کوم کسری حالت لاړو نه کنه نو که غواړي چې راشي څه وکړه فایل اپشن باندې کلیک وکړه دا ماته فالکه ښه پروپینګ اټو کریکټ دا څه فالکه راته صحیح شو خبره لکه زوی چې بولډ اینڈ ایټالیک وذ ریل فارمټینګ ګورې دې څه مطلب دی بعض وخت لکه داسې کېږي ښه یو څوک داسې یو چل وکړه هلکه کله مې چې مطلب شیفټ اته ووهه دلته مې یو شکل چې اسد او بیا مې شیفټ اته ووهل صحیح ده او انټر مې پریس کړ ډایرکټ هلکه داسې که ماته بولډ کا بولډ دلته وروسته وایو ښه هلکه بولډ دا مطلب دی ښه دا څه ماته مطلب بولډ کا غټیږي ښه دا قسم صحیح شو نو دا اپشن لکه څه ورته فالکه صحیح شو راځم چې لکه فایل تر زما اپشن تر زما دا څه ماته مطلب فالکه اټو کریکټ اټو فارمټ از یو ټایپ بولډ او ایټالیک څه مطلب ماته کار وکا اوکې کا اوس ګوره دا دوباره سره لیکم ښه نو شو کوم دا سره کې شیفټ اته نو شو کوم چې لکه نو سات شیفټ اته صحیح شو دا مطلب سټیریک چې راځي سره سره او انټر کا څنګه شو په بورډ بدل شو لکه نو دا څه شو کوم لکه نه انډرلاین ها شیفټ منفي نه شو کوم لکه چې اسد بیا شیفټ منفي انټر کا څنګه شو کجم شو را سره صحیح شو هم بورډ کولای شي هم انډرلاین ایټالیک کولای شي ها د لپاره کا ستوري صفر کې د لپاره صفر کې انډرسکور خدای نه غوړي نو څه وکړه د تلاشه پروفینګ اټو کریکټ سم لکه پکاره دا غیر فالکه تاسو به بدل نه راځي ها بل لکه څه چې انټرنیټ ا نیټورک پاث وذ هایپر لینکس ګوري دې څه مطلب دی ها الکه داس نو شو کوم دلته www.facebook.com صحیح شو دا اوس ګوره لکه انټر کوم ډایرکټ څنګه شم سره دا په دې شکل راغی لینک په شکل باندې راغی صحیح دا مطلب ته غواړي چې لینک حالت نه وباسي خالک دا کوښ نه کو صحیح شو دا لکه هایپر لینک ته ماړه واخه چې څه ماړه وا هایپر لینک دا ورسره لکه هایپر لینک څه خصوصیتونه دي سره دا څه غیر فرقه اپشن او پروفینګ اټو کریکټ اپشن سو کله دا ماته غیر فالکه اوکې کا دا مو کې اوس ګوره څه چل شو داخل ته نشو کوم ورته خلاص مې لکه نشو چې www.google google.com انټر کا اوس ګورې څنګه شو ما سره په هایپر لینک بدلېږي نه کنه پاس هایپر لینک دی لاندې نه دی در سره سیدا ښه غواړې چې مطلب راشي در سره څو کا اپشن ته لاړ شه پروفینګ اټو کریکټ دا څه کا مطلب را دي شي ورسره سیدا خبره لکه سوي چې سمه لکه پکار دی اورډینل فرست سیکنډ سبسکرايب اوس ګورې دی بنځان پوي کې دا ډېر مهمه خبره ده ښه بعض وخت کدا سکی ښه فرست سیکنډ تر دا مطلب سره ځي خانه شو کوم لکه چې 1ST څه شي 1ST انټر کله چې باندې بدل شو فرست باندې نو شو کوم لکه چې 2ND پته شي بدل شو سیکنډ باندې نو شو کوم لکه چې تھرد صحیح شو دا مطلب مسلسل نمبر دی ښه پوزیشن لپاره خدا مطلب ته وړي چې دا سنوي سو کله دلته دا غیر فلکه ورته ښه دلته ګوره پروفینګ تر زمانه کا د څه کا ماته غیر فلکه
اوکې کا اوس ګوره د نن شکل کا چې 4th راغی راسره نه کنه دا اوس ګوره ماته چې مطلب توان په شکل باندې راځي ښه دا اوس مطلب ما سره نه غي ښه که غواړي چې راشي څه وکړه اپشن ته لاړ شه پروفینګ اټو کریکټ هلکه څه مې پکار دی را دي شي اوکې کا اوس ګوره دلته بیا نوشته کا ورته ښه 4th انټر کړه څنګه چل شو ټیچ پاس لاړو ښه بل هلکه څه وایي دلته پروفینګ ته راځم اټو کریکټ هلکه څه وایي چې هیپنس ویډ ډیش ګورې بعض اوقات داسې کېږي ښه زه مطلب غواړم داسې وچلو کوم ته شو کوم لکه چې اسد صحیح شو سپیس ورکوم لکه یو منفي دوه منفي انټر کوم لکه په څه بدل شو دغه ډش بدل شو چې باندې بدل شو ډش باندې بدل شي را کته وای چې مطلب دا په ډیش بدل نشي دا یو خط غونډي سره نو دا څه کوي ته غیر فعال ښه ګوره دا مې څه کله کنه غیر فعال اوس باندې شو کوم تعالی کنه چې فار ایگزامپل اسد سپیس یو دوه انټر کوس ګوره دا چې کوم ما څه چې کنه دوه منفي دي چې بدل نه کړ په دې ډش بدل نه کړ سره نو دا کته غوړي چې راشي سوکا پروفینګ اټو کریکټ دا څه کما ته مطلب راوړه سمرا ښه برابر کسوي چې اپلایز از یو ټایپ سي دا اتوماتیکلی بیلټ لیست اوس ګورل ته ما سره مطلب چي دي س لیستونه ما سره شته ښه ګوره د دې څه مطلب دی کنټرول ا پریس کوم دا څه کوم ختمو ما ښه اوس ګورل لکه تاسو نشو کومه شیفت ګریټر دین سي دا سپیس وا ملکه چې اوس ما سره مطلب لیست شروع شو لکه ا بي سي دا اثر پس مخ راځي سي دا سی په تاسو کوم مطلب مخ وړه دا اوس ما سره مطلب راځي کنه بیلټن لیست دا هغه ما سره کوم دی روان یا لکه تاسو غوړې تاسو نشو کوم لکه نه یو نقطه سپیس الکه سم نشه کوته اسد فار ایگزامپل احمد سه شو اوس ما سره مطلب لیست جوړی کنه دا کته مطلب وړي څه کې ختم کې شو کا اپشن تلاړ شه پرفیکټ اټو کریکټ ها سم لګه پکار دی بس دا ختم کوم صحیح شو اتوماتیکلی بولټ لیست کا مطلب ختم کا دا نمبر لپاره دی بولټ لپاره دی ها ورسته وای لګا دا بولټ او نمبر صفر لیست دا ها بل لکه سوچ بارډر لاین اوس ګوره د دې څه مطلب دی الکه داس نه شو کوم ها کنټرول ا او سو کوم ختمه ملته ها یو ځل منفي 2 3 انټر کړه څنګه شو ما سره لاین را شو کنه یو 2 3 انټر کړه څنګه کی ما سره ها انټر وکړو څنګه شو ما سره مطلب لاین راځي کنه شیفت اته یو 2 3 انټر کړه څنګه شو ما سره مطلب لاین راځي کنه کته غوړش د مطلب رانه شي سره سو کړه اپشن تلاړ شه او فرپینګ درځه ملکه کلیک کړي باندې سو کا دا غیر فرقه تاسو بیا باندې راځي سیدا خبره لکه سوي چې مطلب بیلټ ان هیډینګ سټایل اوس ګورل ته ما سره مطلب یو هیډینګ مسله راغله سیدا ګوره دلته موږ تاسو ورسوي خاص دې کې مطلب څه خبرې دي ښه 15 شپږ قسمه تقریبا و قسمه موږ تاسو چې دي هیډینګونه دي ښه د سټایل لپاره څه کوئی فرق وو ښه راځو پسې عادل ترازم سم لکه پکار دي اوس ګوره ته ما چې مطلب نمبر لپاره وسیدا بل لکه سوي ټیبل اوس ګوري دې باندې په یو پکار دي ښه ګوره یو څوک چې مرسته کوي ټیبل جوړ کا شارټکټ په تر باندې څنګه چل بو کوله کا ګوره د دې مطلب څه کول سم د ټیبل جوړول شم شارټکټ دې په لکه چې دا ګوره دا چل بو کوه شیپ جمع او به څه کوم لکه شیپ جمع صحیح شو شیپ جمع انټر کا څنګه شو ما سره مطلب هغه جوړ شو ټیبل سره صحیح شو ما سره مطلب څنګه شو ټیبل ډایرکټ جوړ شو او کته مطلب وای چې دا ټیبل جوړ نشي دا شیپ جمع باندې سره نو څو کله کا اپشن تلاړ شه پروفینګ دا غیر فعال به تاسو مطلب ټیبل نه جوړیږي اوکې کا اوس ګوره دوستو کو مطلب بیا ما قسم کوم شیپ جمع دا قسم مطلب زما ټیبل پکار دی صحیح شو بیا څه مطلب ورته سي او انټر اوس ګوره ما سره ټیبل نه جوړیږي خا د لپاره چې مطلب شارټکټ ده ها په دې پروفینګ کې مطلب ډیر زیات کار نور پاتې سي دا بیا بل خرڅ کو سټپ بای سټپ ور باندې کار کو دا ټوکري مې سم تاسو ولوسل سي دا راتن کو بیا ور باندې سټپ بای سټپ لخره کار کو